نظري صاحب دا کم سیمینار چې دلته په پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون کې پرون شروع شوی دی دوه ورځنی سیمینار دی او نن به اخري غونډه وي نو تاسو هم په دې کې نن شرکت هم وکړه ګډون هم وکړه دا راته ووایه چې دا چې کوم سیمینار دی نو دا د پښتو ژبې دپاره یا د املا دپاره څونه ښه ثابت دي چې دې ته په کم نظر ګورئ خادم صاحب پرونی ورځ خو ما نه ده اټینډ کړې او مقالې په هغې کې په دې حواله سره ورولې شوي دي ښه ډېرې او اوس نن چې دی نو څه مقالې ما واورېدې زه پکې ومه او پریزیډیم پکې ناست ومه نو دې ته یوازې نه د نور هم ډېر سیمینار لکه د دې نه مخکې دلته ابتدا د باړهګلۍ د سیمینار نه شوې وه او هغې له هم د دې ځای نه ډېر خلک تلي وو او په هغې کې چې کومې فیصله وشوې کوم لیکدود او املا دا منظور کړې شوه په هغې باندې د دې ځای پوهانو کوم چې هلته کې ګډون کړی او د افغانستان د دواړو ډلو دستخطونه مو کړل دلته چې واپس خلک رالل ما ته راجولي شاه خټک صاحب دعوت راکړو هغې له زه تللی نه وم ما زه ناجوړه شوی وم او 2 ورځې ورته پاتې وي چې ما ته یې وویل چې ته دغه راواله بیګ او سبا له به ځو ګیټ ته راشه خو زه رانغلم زه لا نړم په څه خاص وجه او بیا د هغې نه پس چې هغه ځای نه خلک رالل نو هغې نه مونږ ډېرې خبرې د دې په حواله سره واورېدې څه پکې طنز و نظام وه څه پکې چې نو د غلطو او د ګوتنیوي خبرې کولې کوم خلک چې لاړم شي نو هغې هم بیا هغه څیز ته ګوت هم نیسي یا پې تنقید هم کوي خو دا زه وایم چې دا په لیک کې ښه وي تنقید چې وي نو هغه په لیک کې ښه وي چې ته خپله حواله ورکړې شي او هغه څنګه چې دا هغه دغه سیمینار هغه مواد د تاریخ حصه وي چې داسې ستا دا خبره چې کوم تنقید ته کوي چې هغه دغه شي نو دواړو ډلو افغانانو د دې ځای خلکو په هغې باندې دستخطونه وکړل او دوی چې کوم خلک رالل موږ به د مهدي شاه باچا په دفتر کې کېناستو نو په هغې باندې به خبرې هم کېدې ټوکې ټقالې به پکې کېدې لکه معدوله وه پکې خلکو ډېرو چېړو بیا به موږ مهدي شاه باچا نه تپوس کوو او خندا به هم پکې وه هغه به جوابونه ورکول نورو کسان نور دانشوران وو هغوی به هم کولو نو هغه خبره خو تېره شوه بیا دا ده چې هغه مواد چاپ شو ډاکټر راجولي شاه خټک د اکیډمۍ ډایرکټر او هغه مواد ټول چاپ کړل پمفلیټونه هم چې کومه املا منظور شوه نو هغې پمفلیټونه چاپ کړه هغه موږ له رام کړل موږ هم کتل نور مواد هم پرې وکتل له خلکو تنقیدونه هر څه هم پکې وکتل نو هغه داسې وشوه چې هغه خو ستا ته زما نه ښه پته ده چې هغه املا هغه خلکو منلې هم ده ویې منله که په بد زړه که په ښه زړه خو مجبورا هغه ومنل شوه رسالې کتابونه اخبارونه ستا خپل اخبار چې و وحدت ټول په دې املا کې چاپ کېږي د باړهګلۍ په املا کې که نه او بیا پکې یو دا خبره وشوه چې افغانانو پکې هغې کې لږ هیڅ شان پیدا کړ چې هغوی هلته لاړل نو بیا هغوی دا کې چې کومه ده چې کاف خین یې او لاندې باندې ټکي نو هغې باندې هغې اکتفا ونه کړه داسې نور ټکي هغې هغه کې چې دی نو هغه زموږ د اردو د کی په شانتې لیکي او پخوانی چې دی نو چې وه نو چې هې وه چې یو غونډی هې نو هغه به چې کې مونږ لیکله او کې چې دی نو هغه خې به چا لیکله او چا به څه لیکل دوی خو داسې کړه چې باړهګلۍ والو چې هغې کې کاف خین او غونډی یې او لاندې ته 2 ټکي دا شو نو په دې خلکو ته ډېر اعتراض و چې یاره ټکي دی کې ډېر دي نقطې چې څه ته وایي نقطې پکې ډېرې دي نو هر څه چې و که نه خو هغه خو تر ننه پورې اوس ښه شوه راځي او چلېږي پاتې شو اوس دا نننی پرونی سیمینار دا هم ډېر ښه سیمینار دی او ډېر ښه پوهه نصر الله وزیر صاحب لکه زمونږ شیرزمان سیماب صاحب دا دی ټول چې دی نو په دې کې شامل دی او دوی را جوړ کړی دی او دا دعوت هم دی را کړی دی مونږ ته نو مقالې پرون نن دا چې راټولې کړي زه وایم چې دا مواد ټول چاپ شي
نو هغه به بیا مونږ ګورو ځکه چې په اورېدو باندې خلک جایزه نشي اخیستی او مقالې اورول کېږي څوک پکې څه الفاظ اوري څه نه پاسېدلي راشي څه لکه زما په دویمه ورځ راشي نو هغه فیصله نشي کولی فیصله به هغه چې دا مواد چاپ شي نو د هغې نه پس به کېږي خو دې سره سره زه دا یو خبره کومه ومې کړه اوس په دې مجلسونو کې په ګپ کې هغه خبرې وکړې چې مصیبت دا دی چې دا خو به ډېر ښه سیمینار وشي په دې پکې څه بدلون راولي اب هم ډېر ښه وي ټیک به وي زه دانشورانو فیصله ده خو دا مصیبت دی چې پښتو په سکولونو کې شته نه رایج نه ده نو دا زمونږ لکه واړه زده کولی نه شي او ډېر چې دی نو مشکلات دي پکې هغه چا ویلي دي پوهانو چې پښتو چې ده یا ژبه چې ده دا عوام چې دی نو دغه کوي لاګو کوي ځکه چې که تاسو فکر کړي د افغانستان هغه ډاکټر دی ما اوس نوم یې اخیسته اوس مجاور احمد زیار صاحب هغه چې دی نو هغه دغه کوي د ایجاداتو دغه کوي ترجمې کوي نو هغه ترجمې هغه سره ما په هغې خبره کړې وه نور دانشورانو سره چې ایجادات په ترجمو باندې څوک نه خپلوي لکه څونه ټکي چې هغه ترجمه کړي تا چېرته یو ولیدو دا ستا په لاس کې موبایل دی نو هغې وایي چې دا چې دی نو ګرځنده نو اوس ته ماته وایه ګرځنده را دې معنی ورکوي نه ورکوي ځکه ګرځنده څه ګرځنده ګرځنده خو زه یم چې خادم ګرځنده موټر ګرځنده زه ګرځنده که نه جس ګرځنده نو بیا خو به سره دویم لفظ شریکې ګرځنده څه ګرځنده څه نو چې دویم لفظ ورسره شامل کړي خو به نور هم خراب شي دغسې دا ټول خلک ته بازار ته وځه او تپوس کوه د چابړي فروش نه کوه د مزدور نه کوه د کلاس 4 نه کوه د بې تعلیمه سړي نه کوه د هر څیز متعلق نوم تیره ساینسي څیز کوه لکه د جهاز تپوس دې کوه نو ته جزو وایي او داسې چې نو بلب تپوس کوه د راډ تپوس کوه نو هغې به هغې ته بلب او راډ نوم اخلي لکه لیکه پړه بني او اب اخلي نو او ته ورته را موبایل په لاس کې ونیسه ویل دې څه نوم دی نو که د پرې څو کروړ عوام دي زمونږ که په دې کې تا ته یو قسم دا ووایي چې د دې ګرځنده نوم دی نو بیا لا که نه دا نه لاګو کېږي کومه ژبه چې عوام خپله کړي که نه نو ژبه هم هغسې وي او ما دغه قلندر صاحب ته ویلو ما یاره قلندر صاحب دا ژبه چې د دې کې سات په سات بدلون روان دی ستاسو زمانې نه والې تر ننه پورې پکې ډېر څیزونه بدل شو اوس لکه زموږ زنانه په کورونو کې بې تعلیمه بې سواده زنانه د انګریزۍ دا ټول الفاظ هغه وایي په خبرو کې موږ سره وایي که نه موبایل وایي ټي وي وایي ریډیو وایي دا هر څه نور څیزونه چې دي که نه ډېر غټ غټ الفاظ د ما خپل کوروالی چې دی نو ډېر غټ غټ الفاظ او فقرې د انګریزۍ وایي نو دا خو اوس د هغوی ذهن ته راغلي دا خو په هغې کې پروتې دي دا خو بدلېدي نشي د هغوی د ذهن نه اوس څوک نشي محوه کولی که نه نو قلندر صاحب ته ما په خبرو کې دا ووایي هغه سره خو خبره هم ډېره ګرانه وه خپله خبره به هغه خامخا دغه کوله او عالم سړی م په کار ده چې د هغه خبرې منلي کېدې خو لکه چرګۍ هغې چې هغه یاده کړه نو دا له مخکې نه مونږ لیکلې اشنغر کې مونږ چرګۍ باندې لیکلې هغه لاندې چې ورته غوړندېرې په هغې چې ته مونږ اشنغر نه دي لیکلې داسې نور هم لیکل خو اخر ته مونږ چرګۍ نه لګول لکه زه کې مونږ چې دی نو زی او چرګۍ نه لګوله غونډۍ به هم لګوله که نه قلندر صاحب په هغې ټینګار کو چې نه دا صحیح نه ده غلطه ده که نه خو بیا هم د هغوی هغه خبره تر اوسه پورې لاګو شوې نه ده نو ما قلندر صاحب ته ووایي چې دا ژبه بدلیږي وخت په وخت ساعت په ساعت دې کې ډېر بدلون راځي نو دا بدلون چې دی نو مونږ د چا د ذهن نه ویستی نشو او که کوم مجاور احمد زیار صاحب ترجمه وکړي او که بل وکړي او که بل وکړي هغه څوک منلی نشي یا د لیک ژبه خو ځکه خلکو ته نه ځي چې په کورسونو کې شته نه د پښتو په تا ته پته ده چې پښتو په کورسونو کې خو پښتو نه شامله هغه ورځ ما ته زما یو نوسۍ وایي دغه چې دی فاین ایپل دې ته په پښتو کې څه وایي نو ما ورته وویل چې تاسو سره پښتو شته یې نه خو دا فاین ایپل د لخرې
ځکه چې دا چې زمونږ په وخت کې زموږ په پښتو کې د دې یو شکل به جوړو دغه موږ لا لیدلی نو دا فاین ایپل موږ لا لیدلی نو اوس خو زموږ په بازارونو کې په ګاډو خرڅېږي نو هغې ته زموږ په کتابونو کې د هغې دا شکل به جوړو موږ چې ته خوړلی هم نو صرف شکل یې موږ لیدلو او انناس به یې هغې ته وي انناس نو ما ورته دغه ما ته یاد دی خو دا نه پوهېږم چې انناس هم د پښتو ټکې دی او که نه دی خو ما له انناس راځي او بیا تاسو اوس ورته فاین ایپل وایې نو مې اوس دا ده نو زه دا ستاسو د سوال په جواب کې ما خبره اوږده کړه زه دا وایم که نه چې دا ډېر ښه دي دا نشو ویلی چې په سیمینار دی اعتراض وکړو ووایي چې دا غلط کار زه یم چې نورم کېږي چې پس چل د دې عوامو ته او د نوي ګل ذهن ته دا خبرې موږ پس چل ورسولی شو نو زما دغه دا دی تجویز دا دی چې زه یم دغې له یو لار را پیدا کول پکار دي چې دا به د عوامو د وړو د ماشومانو او د نوي ګل ذهن ته څنګه د دې سیمینار هغه مواد او هغه خبرې او د هغه مقالو نه جوړ به رسو نو دا پې زما خبره ده. ډېره مننه.